ته د امریکایانو د راتلو باعث هم یې او د پاتې کېدو یې هم. تا هغوی ته د راتلو لار پرانستله. تا ورته مجاهدین خلیصه کړل. تا ورته ملت خلیصه کړل. ننګرهاریانو تاسو شاهد یاستئ. ستاسو څونه مجاهدین د همدغو طالبانو په لاس ځورېدلي دي، کړېدلي دي، وهل شوي دي او خلیصه شوي دي. څومره شهیدان شوي دي، څومره ستر ستر شخصیتونه. امریکایانو ته لار پرانستله. امریکایانو ته راوستلې د دې لپاره چې ستا په واسطه ځان ته د راتلو لار پرانیسي. هر هوښیار افغان پوهېږي، ته هم پوهېږي چې ته څنګه جوړ شې او چا جوړ کړې او د کوم هدف لپاره. او اوس هم د هغه د پاتې کېدو باعث ته یې. وتل د کندوز پېښه د دې باعث کړه چې هغوی پاتې شي او نور راشي. حالات ورته ډېر زیات په واضح توګه معلوم دي چې ته څنګه کندوز ته ننوتلی، ته څنګه خطرناکې لومې کې ونښتلی. چا درته پوستې تخلیه کړې، له ډزو پرته ننوتلی او درته وایي چې راځه لار خلاصه ده. له جنګ پرته دې کندوز فاتح شو، سرلوړی فاتح، ماشاءالله کندوز دې ونیو. او نتیجه یې څه؟ 3 ورځې بعد بیا تښتېدل. دا هم جنګ دی، دا هم جنګي هنر دی، دا هم عقل دی خدای لپاره. موږ مجاهدینو تر ډېره که کافر وي او که مسلمان سره خو اصلا جنګ نشته. کافر هم چې له تا سره نه جنګېږي له هغه سره مه جنګېږه. ما ته الله تعالی هم دغسې لارښوونه کړې. نعره تکبیر. د یو کافر چې له ما سره نه جنګېږي د هغه وژل په ما باندې الله تعالی دغسې حرام کړي لکه د یو مؤمن وژل. ښه په واضو غوږونو واورئ. د یو کافر وژل د الله تعالی دین په مسلمان باندې دغسې حرام کړي لکه د یو مسلمان وژل.